زه راغلی یم چې دلته خپل نوم ثبت کړم. په دې سره زه په راتلونکو ټاکنو کې رایه ورکولی شم. لکه څنګه چې ګورئ د ښځو د نوم ثبتونې محلونه جلا دي او یوازې ښځې پکې کار کوي. السلام علیکم. د نوم ثبتونې د محل رئیس زما تذکره ګوري او ځان ډاډه کوي چې زه د عمر او تابعیت له مخې د نوم ثبتونې په شرایطو برابر یم. زما د تذکرې تر کتلو وروسته د نوم ثبتونې مامور زما معلومات د نوم ثبتونې په کتاب کې درجوي. کله چې زما نوم دلته ثبت شو معنا یې دا ده چې زه د ټولټاکنو په ورځ یوازې همدغه مرکز کې رایه ورکولی شم. اوس نو یو بل مامور زما د نوم ثبتونې د تصدیق برخه له امنیتي شکاس ټیپ سره زما د تذکرې پر شا لګوي او تذکره بیرته ماته راکوي. ډېر ښه. د یادونې وړ ده چې له معلولو او محتاجو کسانو سره د نوم ثبتونې په وخت کې لازمه همکاري کیږي.